تاسي مدارج السالکین د علامه ابن جوزی وګورئ، هغه د 123مه صفحه کې دلته عنوان یې دی چې صبر چشته وایي. صبر وایي ځان بندېدلو ته. بیا فرمایي نفس برابندوي د خپل نفس چې ژر ژر درته په غوسه نسي. نفس به دې په دې پوه کوي چې پر دنیایي شانو باندې په کور کې جنجال نه کوي، د ورور سره په مشکلات پر دنیایي شانو نه جوړوي. دا د نفس تقاضا ده چې پر 10 روپو باندې د ورور سره ګرام نه کړي، دا نفس تقاضا ده او دا د نفس عاجزي ده. دغه صبر دی. دوهم صبر د ژبې دی. ژبه به راکانت جوړوي، شکایتونه به نه کوي، ولا داسې پوره وړی یم او داسې یم او داسې یم، په خولې پسې خاوره موږه ژبه به پر دې او په دې پسې غیبت وکړه، په دې پسې که صبر کوې په چا به کار نه لري. دا دوه. دریم صبر دا دی چې اندامونه په اندامو کې یو زړم دی، زړه به دې راکانت جوړوي، مشوش کوي بیا نه، د تشویش بیا نه ښکار کوي. که مې د تصوف په خواته توجه کړه دنیا کار پاتې شي، که مې د علم خواته توجه کړه دنیایي کار پاتې شي. دا بیا د زړه صبر دی. بیا وروسته علامه ابن جوزي څه فرمایي؟ وایي صبر 3 اقسام لري. بیا دغه 3 اقسامو کې هر یو بیا جلا جلا ځانته 3 اقسام لري. یو صبر پر طاعت د الله دی چې بس د الله رب الجلال طاعت کوه، که خوشاله یې که خوابه دی، که لرې یې که نږدې یې، که جوړ یې که مریض یې، په هر حالت کې الله رب الجلال ته ځان تسلیم کوه او د هغه عبادت په ښه مینه او اخلاص کوه. دا صبر علی الطاعت دی، د الله رب الجلال پر طاعت باندې صبر. یو صبر عن المعصیت دی، د ګناه څخه ځان ساته د الله په خاطر صبر ځینې کوه. د ګناه څخه ځان حبس صبر وایي بندېدلو ته. د ګناه څخه ځان بند کړه د الله په خاطر. ګناه خو خوند راکوي چې ویې کړمه، په زړه کې محبت د دې ګناه سره لرمه، خو دا چې نه کومه د چا په خاطر؟ د الله په خاطر. د الله په خاطر باندې زه دا ګناه نه کوم، د الله په خاطر باندې او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې د دې ګناه څخه زه صبر کوم، ځان را بندوم. دا دومره درجه صبر. دریمه درجه صبر پر امتحاناتو د الله پاک دی. امتحان کې الله رب الجلال واقع کړی پر کم رقم البنده چې پیدا سي د دنیا دارالامتحان ده، ګرځر کې کور د امتحان دی. چې کله دنیا ته انسان پیدا سو خامخا به خوشحالي پر راځي، خامخا به غم پر راځي، خامخا به د بدعملي سره مخ کیږي. د الله انبیا صلی الله علیه وسلم د بدعملي سره مخ شوي دي، خو الله پاک خپل انبیا په ابتلا او امتحان کې کامیاب کړي دي. د الله پاک اولیاء د دې شان سره مخ شوي دي. بنده په څو طرف باندې الله پاک ابتلا کوي. یو په دې طرف ابتلا کوي چې 1 روپۍ په جیب کې نشته، پر دې حال صبر کوي کنه کوي. بیا دې په دې طرف ابتلا کوي چې جیب دې رپور ډک وي، چې بیا تکبر کوي کنه کوي. بیا دې په دې طرف ابتلا کوي چې قوم وي او قریبان به در پسي هر چاته به ځان زوره ورش کار کوي چې دې طاقت به لري کنه لري. وهر نوع د انواع الله رب الجلال په خپل بنده باندې ابتلا او امتحان کوي. په دغه امتحاناتو کې کم کس کامیاب وسو هغه الله رب الجلال ولی الله دی. علامه ابن جوزی څه فرمایي؟ هغه دوه کسبونه چې دي چې د الله پر طاعت باندې صبر کوه او د الله پاک په خاطر باندې د ګناه څخه صبر کوه، ځان را بندوه. دغه کسب دي، دا تم کولای شي، زم کولای شم، هر انسان کولای شي چې د ګناه څخه د الله په خاطر ځان را شاته کړي. هر انسان کولای شي د الله پاک عبادت په هیڅ وخت کې پرې نه ږدي، ځکه د الله عبادت دی. یو بیا د دریم قسم صبر دی چې هغه صبر د الله رب الجلال پر امتحانات دی، چې په قسم قسم ابتلا او امتحان کې به الله پاک راولي. ستا به دې ته فکر هم نه وي چې دا د الله د طرفه ابتلا او امتحان دی. دغه د ابتلا او د امتحان باندې صبر کول دا وایي کسبي شی نه دی، دا عطائي شی دی. دا که الله رب الجلال درکړی ولري بیا، که الله رب الجلال نو درکړی نه بلري. علما لیکي و دا نو چې الله رب الجلال ورکړه بیا به زموږ خواري او تکلیفونه څه ګټه پکښې وکړي. د علامه ابن جوزي څخه د مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله یو شاګرد نقل کوي، بیا پر دغه ځای باندې تفصیل کوي. هغه وايي اول به سړی په ځان کې کسبي صبر راولي، ته به ځان خپل مجبور کوي د الله په عبادت په صبر کوي، د الله په خاطر به هرې قرباني ته آمادګي لري. یاو دوهم ته به ځان خپل مجبور کوي چې د ګناه څخه ځان د الله په خاطر راوګوري. کله چې تا دونه قدر د ځان الله ته وروسپارئ چې پروردګار ستا په خاطر ګناه نه کوم، ای پروردګار ګناه خوند راکړي، په زړه کې خوند راکړي، ټول خلک یې کوي، ما ته هم دا خوند راکړي چې ویې کړم، خو زه ستا په خاطر نه کوم او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم په خاطر یې نه کوم. دا یو. دوهم ای پروردګاره پلانکی سړی ستا عبادت نه کوي، زم دا طاقت نه لرم چې پرېږدم، خو زه ستا په خاطر، ستا طاعت ستا په خاطر یې کوم، ستا د رسول صلی الله علیه وسلم په خاطر یې کوم. چې کله تا دونه الله پاک ته ځان ور وسپارئ، الله رب الجلال دغه شی چې عطائي شی دی چې د الله تعالی خپل په فضل یو بنده ته ورکړي، هغه صبر چې په امتحاناتو به صبر لري هغه درته عطا کوي. بیا به چې څومره ابتلا او امتحان د الله پاک د طرفه در باندې راځي هغه ته به ته لبیک وایه. په هر حالت کې به د الله رب الجلال څخه خوشحاله بلکې د تندي په ګونجې به دې بل څوک نه پوهېږي. دومره به د خپل پروردګار سره به دې مینه ډېره وي چې څومره ابتلا او امتحان در باندې راځي ستا به د تندی د ډېره محبته غوړېږي.